استرالیوي تعصب که د عظمت عمرزي خان د افغانستان ځوان ستوري عظمت الله عمرزي چې د IPL لپاره د پنجاب لوبډلې لخوا واخیستل شو تر اوسه یې حتی یو بشپړ لوبه هم نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب لوبډلې روزونکی ورکوي پونټينګ او نور کلیدي لوبغاړي هم استرالیا باندې هماغه هیواد چې له افغانستان سره د سیاسي کړکېچ له کبله څو نړیوالې لوبې لغوه کړې. خو اوس پوښتنه دا ده آیا همدغه عقده د عمرزي د ډراپ کېدو تر شا نه ده؟ پنجاب سږکال یو باثباته لوبډله ده خو د عمرزي نه شاملول یې د توپیر احساس پیدا کړی. پونټينګ تر اوسه هغه استرالیوي لوبغاړي بیا لوبوي چې نه لاسته راوړنه لري او نه هم تسلسل، بلخ او عمرزي بیا د توپچونې او توپوهنې دواړو برخو کې بیلانس جوړولی شي. خو له بدمرغه چې له سیالیو بهار ساتل شوی دی. د کرکټ مینوال پر دې هم نیوکه کوي که عمرزي نه لوبوي نو ولې مو اخیستی دی. چینی او ګجرات دواړه د عمرزي اخیستلو هڅه کړې وه خو مالي محدودیتونه یې مانع شوه. که هغه دغه لوبډلو ته تللی وی نو ښایي نن د روان IPL غوره لوبغاړی ثابت شوی وی.